د مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله وئ. درنو لیدونکو، په نن ښاري راپور کې به تاسو ته د کړایو په اړه معلومات وړاندې کوو چې کړایي څنګه جوړیږي او دوی د کار له څومره وخته کېږي چې کوي او مشتریان یې څنګه دي پوه شو په ورځو کې. موږ هم همدلته له یو ځوان سره خبرې کوو چې دوی د کړایو کاروبار کوي، نو له دوی سره به په دې تړاو خبرې وکړو کړایي څنګه جوړیږي او دې تړاو خپله دوی معلومات راکړي. سلام علیکم ورحمة جوړ بخیر. سلام ورحمة بخیر ساتم ښه ده کراري ده. شکر. په لومړی کې خپل ځان درنو لیدونکو ته معرفي کړئ. مهرباني. په خیر راغلی، تاسو په اول په خیر راغلی. نوم مې سلیم خان دی او د نایب شینواري مسؤل یم. ډېره مننه. د کړایو په اړه که معلومات راکړئ، یوه کړایي څنګه جوړیږي، هغه طریقه یې ټولو لیدونکو ته وښایئ. جدا دي، دا خو کباب دي، کړایي بیا هغلته جوړو. دا کباب ته کباب چرګ دی، دغې ته موږ اصل نه چکن بوټي وایو. نو چرګ راواخلو، خام چرګ پاک سوتره به یې ټوټه کړو، دانه دانه ټوټه کړو، دا تاسو ته ښکاري. ټوټه کړو بیا یې اخته کړو. اخته کې بس صرف هماغه د دې خپله مساله ده، زعفراني مساله ورته موږ وایو، او دویم یې دغه دی اوږه او ادرک او مرچک په مخ کې اخته کړو. بس په سیخانه څومره وخت اخته کړئ؟ نه دا زر دا اخته دومره وخت نه غواړي. بس هماغه چې ټوټه یې کړو بس شاید ورته دوی میده کې موږ هغه چرګ ټوټه کړو، بس بیا سره واخلو په دارې کې سیخ کړو. نو چکن بوټي داسې وخت نه لري چې یاره تکې غوندې چې 2-3 ورځې دې اخته نه، بس اندفعتن زموږ کار ټول تازه دی او شی کټ کړو او دارې کې بس بیا پخوو. څومره وخت کې جوړیږي د کباب د وخت؟ تقریبا چې هلته هم را ټوټه کې دا ټوټل داسې 40 دقیقې نیسي، یوه نیم ساعت دا چرګ یې. د کړایو په اړه که معلومات راکړئ، تاسو کړایي هم جوړوئ؟ کړایي هم دغه رنګه غوښه اول تول کړو، خامه غوښه تول کړو، راواخلو بیا کړایي کې واچو، هغې سره بیا یو مقصد 4-5 کیلو غوښه چې داسې لږې شانې اوبه غوړي ورسره واچو، په ورکوټې اور باندې کېدو. نو چې کله هغه داسې اوبه راوچکې او رقم له آواز لري، بیا ترې سر لرې کړو، ویلړو راویلړو، هغه مرچک او اوږه او ادرک او رومي هغه ور واچول، بس ښه زبردست. مشتریان مو څنګه دي؟ کباب د چرګ زیات خوښوي یا کړایي؟ نو مختلف دي، دواړه خپل خلک د زړه خاوندان دي، کله څوک چرګ غواړي څوک کړایي غواړي، نو دواړه دي، داسې معلومه نه ده، خو طبعا نن سبا کړایي لږ ډېر زیاته ده. کړایي زیات. کومه ورځ کې زیات کسان تاسو ته راځي؟ نو هر وخت وي، خو جمعه پنجشنبه بیا ډېر وي، ځکه چې رخصتۍ وي نو بس خلک بیا هوټلو ته ډېر ځي. دې ورځو کې فامیلي کسان راځي که نه یوازې خپله راځي؟ زیاګان راځي، خو خیر دومره فامیلي نه راځي. قیمتونه یې څنګه دي؟ مثلا قیمتو په اړه کوم ولا بس ښه دي، قیمتونه ښه های دي، ځکه چې ښه تیز دي. چرګ چې دی په 400 پوخ په کباب کې ورکوو، 450 کړایي کې، او غوښه چې ده بیا 550-680 تر دغه اندازې پورې وي. غوښه ټولو تازه وي؟ غوښه تازه، هر سهار یې لالو، د تاسو ته مخکې وکتل او بیا کټ کوو، خلک یې خوښه کړي چې زه د غذا غواړم، هماغه ورته ورکړو، هغې نه بعد یې پوښتنه وکړو کباب ته که کړایي ده، بس نو بیا هغه که کړایي وي که کباب ورته پخوئ. که د کړایي طرف ته لاړ شو، هلته د کړایو په اړه معلومات راکړئ، ځکه تاسو عملاً کړایي هم جوړوئ. ولې نه، په دواړو سترګو. نو درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. همدلته د کړایو په اړه به هم معلومات له خپل استاد څخه واورو چې دی څنګه د دې په اړه معلومات راکړي، یعنې یوه کړایي څنګه جوړیږي. استاد ډېره مننه چې وخت مو بیا هم راکړ. که د کړایو په اړه معلومات، ځکه تاسو عملاً کړایي جوړوئ، څنګه جوړیږي؟ بس کړایي هماغه رنګه اول غوښه یې که چرګ وي اول خام را کټ کړو، که چرګ وي نو غوړي ورته واچو، غوړو کې سور کړو، موږ تازه چرګ وي داسې نه وي چې نه اخته شوی وي، ځکه چې بس هماغه سپین چرګان دي واړه، نو هغه ډېر زر چې غوړو کې سور شي خپله بس پخېږي. بس څنګه چې غوړو کې سور شو، لکه مثال د پیکاوړې وي، هغې نه لږ داسې کم هغه عمر یې هم نه سیزي څوک، نو بس رومیان او مرچ او ادرک او اوږه ور واچو، بس رومیان چې لواب شي نو ښه مزداره تسکونه کړی وي. دا غوښه چې کله تاسو پخوئ، اول دګي بخار کې ورته کوم فشار نه ورکوئ؟ نه،
یوازې کړای یوازینی چوپان کباب دی چې څوک دمداره غواړي هغې کې بیا بخار د چوپان کباب په اړه به معلومات راکړئ هغې ته راځو د کړایو په اړه راته ووایي چې تاسو دې کې د کوم غوښه ډېر استفاده کوئ دغه رنګه وي هغې ته وګوره دا اول دا پخه شوې ده دا پخه شوې ده دا پخېږي ګوره کړۍ کې مې اچولې چې کله سره شوه وړي را پرېښودل بیا پکې رومیان اچوم رومیان مرچ ادرک اوږه بس د دې نه نور اضافه شی نه دا غوړي ورته اچوئ اوه دا د خپله د دې لم غوړي دي دې ښه راځي په دې ښه راځي و نو غوښه کې همدې کې موږ پخوو نباتي غوړي موږ نه استعمالوو دغه ټول همدغه او څومره وخت کېږي تاسو دغه کاروبار کوئ یاره تقریبا یو 8 کاله کېږي همدلته دا یو سیمه کې همدلته یو بس همدغه کباب کور دی چیرته کور م ننګرهار کې ده مسافر یې مسافر یو بالکل په وطن کې مسافر یو مشتریان مو څنګه دي بغیر له کابل نه نور ولایتو راځي دلته تاسو ته د کړایو یا د کباب پرمشت کوي بالکل دا خو پایتخت دی دلته خو حتمي خلازي چا کارونه بند وي څوک چکر راشي فامیلي وي نو بالکل د ولایتونو خلازي نو شاید لږ مخکې موږ سره د مزار نه خلک راغلي وو تاسو لا نوې راغلي موږ سره ناست وو څو کسان نور وو هغه څه وایي چې نه نو هغوی هم ناست لا د مختلف ځایونو وي د کابل ډېر کم وي خپله کابل خلک دلته نشته ده ټول د ولایتونو ده د چوپان کباب په اړه کوم معلومات راکړئ هغه څنګه جوړیږي چوپان کباب هم هماغه د چرګ د حسابه دی غوښه را کټ کړو سیخ کې ووښو یوازې د چرګ غوښې په استفاده هغې کې یوازې د چرګ غوښې استفاده کوي نه چوپان د پسه غوښه ده چرګ خو جلا ده که نه او چوپان چې بیا ورته وایي چوپان کباب نو هغه بیا د پسه غوښه ده هماغه رنګه څنګه د کړۍ را کټې کړو سیخ کې ووښو صرف مالګه ورکړو بس زغالو باندې واړه راواړو نو بس خپله مالونه مثلا غوښه تاسو کومه ځای راوړئ تازه نو قصابان دي مونږ خپله خو بس قصابانو سره خبره ده هغوی راته راوړي او ښه داسې رسېدلي قصابان دي دا نه چې بېګانه قصابان دي نن شته او سبا نه دغه 8 کاله چې ما وویله مونږ همغه یو قصاب دی او همغه یو کس دی ښه تجربه لرئ هر څه کې بالکل مهمه یې غوښه پېژندل دي چې غوښه د کباب او د کړۍ وي خپله به صحیح راځي باید غوښه وپېژنئ او بالکل زمونږ اوس غټه غوښه 12-13 کیلو وي یعنې بسته پسه نو که ته 10 کیلو 15 کیلو پسه والې نو طبعا هغه د غویي شو نو هغه که بیا بخار کې نرم نه کوي یا داسې ډېر وخت ور نه کوي نیم ساعت یا 40 دقیقو کې دا کله کېږي تاسو د ورځې څومره کړای جوړوئ مثلا که دې اړه معلومات راکړئ کاروبار په اړه مقصد پوه نه شو د ورځې تاسو څومره کړای جوړوئ مثلا مشتریان درته راځي څومره کړای فرایش ورځې خبره ده چې ورځ راشي چې هېڅ نه وي لږ نن سبا کې بس دغه دولت چې نوی راغلی دی لږ کارونه ضعیفه دي خو بیا هم شکر الحمدلله هغه څه چې قسمت وي رارسي د شپې تر څه وخت تاسو تر شپې تقریبا 10-11 نیمو پورې وو په وخت کې مشتریان څنګه وي ښه وي اوس نن سبا کې خو د ورځې دومره هېڅ شی هم نه وي ځکه ګرمي وه خلک ځي چکارو ته بهر بیا د شپې نو سوری وي بیا خلک ډېر وي دغه د اوړي زمونږ د ورځې نه د شپې کار ښه وي ډېره مننه کوو چې ښه معلومات خوشحاله اوسې په رمضان نو تاسو باندې به څه خورئ کباب کړئ خیر سي مننه بیا به یې ګورو ډېره مننه کوو درنو لیدونکو د کړایو په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې شي نو هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ په لومړی کې لیدونکو ته خپل ځان معرفي وسولا یم د ننګرهار ولایت خوږیاړو ولسوالۍ څنګه دی د کړایو په اړه معلومات راکړئ تاسو کړایو ته وړئ وروره بس دې ځای کې د شینواريانو کړۍ دي ډېر ماشاءالله ښه ښایسته کړۍ ورکوي ډېر زبردسته کړۍ ورکوي ملګري دوستان یې راځو کله کله همدلته هغه ته څومره وخت تاسو راځئ ولی مونږ خو داسې وي چې 12 کاله کېږي همدلته راځو یوازې کړایي که نور چپان کباب چوپان کباب وي او دغه وي مختلف دغه وي پکې بس همدلته راځو تاسو نن هم راغلي غواړئ کړایي وخورئ یا چوپان کباب څه شی مونږ ورته چرګ کړۍ ورکړې ده هر خوا ته کوڅه کې دفتر دی ما دفتر ته ځو مېلمانه دي فرمایش ورته هو فرمایش هم ورکړی هره ورځ نه خو بعضې ټیم کې دغه راځي وادي کله چې زړه کړایي ته وشي نو بس راځو دې خوا ته راځو
نو څنګه دي قیمتونه دي قیمتونه ښه دي بس هماغه مختلف قیمتونه دي واده 400 هم ورکوي د چرګ کړی واده 600 دي د پسه ورکوي تاسو کوم خوښوئ کوم وړی ده موږ بعضې ټایم کې د پسه وړو کله د چرګ ورکو کله چوپان کباب ورکو داسې مختلف ورځ کله دغه وي راځو ده د هغه په اړه که معلومات راکړئ مثلا د تاسو خپله کور کې کله کړۍ جوړه کړې ولا زه خو یې نه جوړوم بل ورور مې دی هغه کله جوړوي یعنې بلد یې هو بلد یم ورسره مننه کوو خیر اوسه مننه کور هم آباد ډېره مننه کوو درنو لیدونکو نو نور معلومات به هم تاسو ته وړاندې شي هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست همدلته یو شمېر کسان دې سیمو ته راځي تر څو دوی کرایي واخلي یا کرایي وپلوري نو دغه ځای هم ځانګړی نوم لري چې د شینواري په نامه کرایي ځانګړی نوم لري او دلته ځینې کسان راځي بیا ورته فرمایش ورکوي کرایي جوړوي نو موږ هم دلته یو کس سره خبرې وکړو چې دوی خپله عملا کرایي جوړوي لګیا دي نو د کرایو په اړه به تړاو دوی څخه پوښتنه وکړو سلام علیکم وروره څنګه یې ښه یې په جوړ په خیر صحت مبارک ښه دی صاحب خیر دی ډېره مننه که په لومړی کې لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ زه استاد حمیدګل شینواری یم صاحب ډېره مننه استاد که د کرایو په اړه معلومات راکړئ څنګه جوړېږي د کوم غوښو تاسو استفاده کوئ صاحب د دې خو ډېرې ښایسته غوښې دي د غوښې د کړۍ دپاره چې دا بیا داسې سرخي غوښه استعمالیږي او د کبابو دپاره چې دا بیا کمر او مایچه یې استعمالو بیا یو څه پکې دمداره راځي څه پکې بېدمه راځي مختلف دي مشتریان ناست دي لګیا دي څوک وچه غوښه غواړي که نه څوک دم کړې غوښه غواړي څوک روش غواړي څوک دیګي کباب غواړي هر شی تاسو جوړوئ هر شی جوړو صاحب دا 30 کاله وشو دا ټول سیستمات په همدې سیستم ډېر وخت کې ښه تجربه لرئ په هر څه کې او الحمدلله تجربه خو ډېره ده صاحب د هغه په اړه که راته وایئ د روش په روش څنګه جوړېږي روش صاحب روش هم ډېر بهترینه غذا ده روش بهترینه غذا ده روش چې دی د سټو او مایچې نه چې جوړ شي هغه ډېره بهترینه راځي روش چې دی کچالو ورسره جوړېږي هغې سره بیا مثلا ډېر هغه هم دوه رقمه مختلف جوړېږي یو په نشنل اچارو کې جوړېږي یو ساده روش جوړېږي خالي یو پیس داسې نیول کېږي مالګه راغستول کېږي هغې سره داسې الګ الګ به سره مالګه ورکول کېږي پیس هم داسې ځای په ځای کې اغوستل کېږي لکه دا پیس راځي یو پیس داسې کې اغوستل کېږي بل داسې لکه خښته چې یو بل سره منزل دي غاړې ته چې دی لوګان کې اغوستل کېږي نیمبو اوږه داسې غټه غټه نو هر یو سیستم داسې سیستم سره جوړېږي روش ته څنګه یوه کرایي چې څوک جوړوي چې ښه مزیداره شي باید څه پکې استعمال 1 کیلو کړۍ کې صاحب کړۍ چې دی دوه درې رقمه جوړېږي سپینه جوړېږي پیازو کې جوړېږي په رومیانو کې جوړېږي که نه ادرک مرچک چې دی هغه بهترینه غذا ده د هغې نه اوچه د غذا نشته په جهان کې خوند ورته اوس د خلکو نن سبا کړۍ ډېره مشهوره شوې ده په رومیانو کې لوابدار هم راځي مختلف خلک راځي رقب څوک یو سپینه خوري څوک ادرک مرچکي کې خوري څوک پیاز وی راته پکې واچو څوک مطلق د رومي والا کړۍ خوښوي نو داسې بعضې ښایسته ښایسته ایټمونه موږ سره شته دی اوس ادرک مرچکي کې درته کړۍ غوښه پخو هغه په جهان کې د هغې غوندې مزه نشته دی او بیا د افغانستان غذا د افغانستان مزه هغه په جهان کې نشته دی صاحب ځانګړی نوم مننه تاسو خپله د هغه په کارګرو په اړه څومره کسان تاسو سره کار الحمدلله شکر دی فضل د خدای دی الله دی نور هم په افغانستان کې دومره چې څومره بېکاره خلک پاتې کېږي موږ سره دی الله په کار باندې مشغوله کړي ما سره 22 نفره کار کوي ډېره مننه کور ودان صاحب خیر تاسو ډېره مننه کوو درنو لیدونکو چې موږ سره پاتې د کړایو په اړه به نور معلومات هم تاسو ته وړاندې کوو نو هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ
قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست همدې سیمه کې یو ځوان چې دوی خپله د چوپان کباب جوړوي د ده نه به وپوښتو چې څنګه جوړیږي او مشتریان څنګه دي. سلام ورخې جوړ پخیر. وعلیکم سلام جوړه څه ده. په لومړی کې لیدونکو ته خپل ځان معرفي. زما نوم دی رومال شینواري، اوسېدونکی یم ننګرهار ولایت داس کمینه ولسوالۍ. د چوپان کباب په اړه که معلومات ورکړي څنګه جوړیږي؟ تاسو عملاً اوس لګیا یې چوپان کباب جوړوئ. ولا چوپان کباب خو موږ جوړو وروره ګله ډېر ښایسته کباب جوړو، یو رقم دم والا جوړو، بې دمه جوړو، پوه شې، چرګ جوړو، بودانې پخو، دا ژوندي پسونه پخو، پوه شې. دا غوښه یې څه ده؟ دا غوښه د پسه غوښه ده. او دا د کمر غوښه ده. ګورې دا څومره وخت کې پخېږي؟ دا نو نیسي نو نیم ساعت څلوېښت دقیقو کې جوړېږي. نو له دې وروسته تاسو دګې بخار ته اچوئ څه لپاره؟ دګ بخار کې دا لږ دم ورکوو ورته چې لږه نرمه شي. ګینې همداسې موږ سیخ کې هم جوړوو، هغسې لږه سخته راځي. ګینې ډېر شوقیان دي همداسې سیخ کې بې دمه خوري او ډېر چې دي به دمداره خوري. کابل خلک چې دي لږ دا نرمه خوښوي، پوه شې. دګې بخار کې تاسو نرموئ؟ او دګ بخار کې دم ورکوو. او دا زموږ مشرقي خلک دا د ننګرهار خلک او اخوا دېخوا پکتیا خو دا بیا سیخ کې ډېره خوري، ځکه چې دا هغه ډېره ښه راځي. لږه وچه راځي خو ډېر ښایسته خوند ورکوي او ډېر ښه شی جوړوي. کله چې تاسو دګې بخار ته واچوئ ورته نور لا څه شي نه کوئ؟ بس یو نیم ګیلاس اوبه ورسره اچوو چې لږه دا نرمه شي، پېښ ونه نیسي. او نرمه شي. او دغه بیا غوړي څنګه تاسو استفاده کوئ؟ دا غوړي ډېر استفاده کوو چې دا غوښه لږه ځان ورسره راسره کوي، پوه شې. ګینې خلک غوښې ته غوړ هم نه ورکوي، خو بس هسې د دود دپاره یې خلک راشي دود شي. دود ولې؟ دود څه دپاره؟ بس دا د خلکو دپاره چې هسې اشتې راشي، دا بوی موی پرې ولګېږي، پوه شې. چلون هم زیات دي؟ او بلکل. مشتریان د جلب په خاطر؟ او بلکل بلکل. دا څومره وخت کېږي د کاروبار کوئ؟ ولا زما خو خپله 15-14 کاله کېږي چې رئیس خان سوپر شینواري کې کار کوم. او ډېر ښه هوټل دی، ډېر چلېدلی هوټل دی، ښه ډوډۍ ورکوي انشاءالله. مشتریان هم زیات؟ ډېر زیاته. په افغانستان کې سوپر شینواري نه بغیر بل دی کې به ډوډۍ نه ځانګړی نوم لري؟ ډېر زیاته. او بلکل. کړایي چوپان کباب هر څه کې؟ هر چیز کې هر چیز کې سپینه جوړو، لړلې جوړو، خړه جوړو، پوه شې، چرګ چکن هنډي جوړو، روغله بادامي جوړو، چې هر رقم شی چې وغواړې نو به دلته انشاءالله جوړېږي. نو کله چې دا غوښه پخه شي کولی شي په لاس باندې وګورئ څه رقم تاسو معلومات؟ ولا نو چې دا سیخ کې چې پخوو نو هغه خپله معلومات کېږي چې ولا اوس دا پخه شوه. او دګ بخار کې خپل وخت لري، لس 15-20 دقیقو کې نو بس انشاءالله ځان جوړوي. غوښه ټول تازه وي؟ بلکل. دا شی بیخي تازه دی. ګینې د ډېر رستورانونه دي چې سوپر شینواري رئیس خان مخکې دی، خو په همدې شي مخکې دی چې شی تازه ورکوي. او چې تازه نه وي نو څوک چېرته راځي دونه؟ کومه ورځ کې مشتریان زیات وي؟ کومه ورځ کې درته راځي؟ ولا زموږ خو هره ورځ بیروباري، خو دا سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه جمعه دا ډېر بیروباري. یو ورځ کې رخصتي وي؟ او بیخي رخصتي نشته دی دلته. او د شپې تر څه وخته تاسو کوئ؟ د شپې د 12 بجې پورې کار دی. 12 بجې پورې. بېشک ولا ډېر کار کوئ؟ ولا ډېر زیات نو څه وکړو نو ولا وظیفه ده نو کې به. او دا د کابل خلک دي نو دا خو د ورځې دونه نه ګرځي، بیا د شپې خوا نه ډېر زیات ګرځي، پوه شې. او د ورځې 10-11 بجو پورې د کابل خلک لږ خاموش وي. د ورځې پرتله د شپې کار ډېر زیات دی. او د شپې کار زیات دی. ډېره مننه کوو. خیر اوسې مننه. خیر. درنو لیدونکو ډېره مننه کوو چې له موږ سره پاتې د دې کړایي او د چوپان کباب په اړه به نور معلومات هم وړاندې کوو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. مننه کوو درنو لیدونکو چې تاسو د دې راپور تر پایه له موږ سره وئ. تاسو په دې راپور کې ولیدل چې په دې سیمه کې مختلف ډوله کرایي چوپان کباب او نور هغه څه جوړیږي چې ځانګړی نوم لري. ځینې کسان له ډېرې لرې سیمو څخه دلته راځي تر څو دوی کرایي وپلوري، او ځینې کسان له فامیلونو څخه راځي تر څو دوی دلته کرایي وپلوري. تر بیا بل ښاري راپور پورې مو زه نصرت الله خوشحال په لوی او بخښونکي راز سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ.